جوړ په خیر. جرمني پښتو لوستونو ته د اتصفای په کچه باندې په خیر راغلی. د A1 لومړی څپرکی دی. دریم لوست ګرامر یا پوزیسیف آرټیکل. ملکي آرټیکلونه هغه شی چې ستاسو په ملکیت کې دي او تاسو یې خاوند یاست. مونږ په تیر درس کې یا په تیر لوست کې د پرسونال پرونومن سره پوزیسیف پرونومن وکتل. اوس دلته راځو ګورو چې دا د نارینه نومونو سره آخر څه رقم کارول کیږي، د بیزانه نومونو سره یا د هغه نومونو سره چې آرټیکل دس دی او د هغه نومونو سره چې آرټیکل ډی ده. بیا هغه نومونه چې جمع کیږي ډی آرټیکل اخلي، هغوی سره منګه څنګه دا پوزیسیف پروناون کارولای شو. دلته مهمه دا ده چې مونږه همیشه د پوزیسیف آرټیکلونو یا ملکي آرټیکلونو آخر کې وګورو چې چی شي هلته اضافه کیږي او په کوم حالت کې اضافه کیږي. که مونږ چیرته یو نارینه نوم ولرو او د هغې آرټیکل دی وي، لکه د کمپیوټر، ماین کمپیوټر، dein Computer, sein Computer, ihr Computer, sein Computer, unser Computer, eure Computer, ihr Computer, ihr Computer. معنا دا چې زما کمپیوټر، ستا کمپیوټر، د هغه نارینه کمپیوټر، د هغې ښځې کمپیوټر، د هغې نجلۍ یا ماشوم کمپیوټر، زمون کمپیوټر، د ستاسو کمپیوټر، د هغوی کمپیوټر او ستاسو کمپیوټر. اوس که همدارقه مونږ د یو کتاب ولرو، das Buch، څنګه وایم چې دا زما کتاب دی؟ وایم mein Buch زما کتاب، dein Buch ستا کتاب، sein Buch د هغه کتاب، ihr Buch د هغې ښځې کتاب، sein Buch د هغې نجلۍ یا د هغې ماشومې کتاب، unser Buch زمون کتاب، euer Buch ستاسو کتاب، ihr Buch د ستاسو کتاب، ihr Buch وبخئ د هغوی کتاب، ihr Buch ستاسو کتاب. کوي اوس راځو یو مثبت یا یو ښځینه نوم ولرو، لکه اوه چې د دې آرټیکل دی دی. meine اوه، meine اوه، په آخره کې څه واخیشتو؟ یو ای پکې اضافه شو. deine Uhr ستا ساعت، لاسي ساعت، seine Uhr د هغه ساعت، ihr Uhr د هغې ښځې ساعت، seine Uhr د هغې نجلۍ یا د هغه ماشوم ساعت، unsere Uhr زمونږ ساعت، eure Uhr ستاسو ساعت، ihr Uhr د هغوی ساعت، ihre Uhr ستاسو ساعت. که بیا چیرته مونږه جمع یا ډیر نومونه ولرو یا ډیر شی ولرو، لکه څو دانې موټر، die Autos، دا به څنګه وایو؟ جمع او ښځینه نومونه معمولا یا ډیری ځای د یوې قاعدې نه پیروي کوي چې هغه د آخره کې ای اخیستل، لکه meine Autos زما موټران، deine Autos ستا موټران، seine Autos د هغې موټرونه، ihre Autos د هغې موټرونه، seine Autos د هغې ماشومې یا د هغه ماشوم موټرونه، unsere Autos زمونږ موټرونه. دلته وګورئ دې ټولو کې آخره کې ای راغلی، لکه دلته چې ای و په آخره کې. eure Autos ستاسو موټرونه، ihre Autos د هغوی موټرونه، ihre Auto ستاسو موټرونه. نو پام مو دې ته وي، یو دفعه ودروئ، له ځان سره کار وکوئ او یا هم کتابچه راواخلئ، همداسې د جدول غوندې نومونه ولیکئ او تاسو هغې نومونو ته بیا آرټیکلونه ورکئ. په راروانو درسونو کې به بیا د دې هر یو حالت لکه اکوزیټیو،
نومینټیو یا داتیو جینیټیو هغه حالتونه به هم سره کار وکړو. تر بیا ښې چارې.